او د اسلامي نظام واقعي مدافعین او داسې کسان شو چې د قدرمن امیر المؤمنین صاحب سره مبایعت پر مرګ باندې د بیعت معنا ابن خلدون رحمه الله، ابن عثیر رحمه الله، نور علماء لیکلي ده چې بیعت دې ته وایي چې سړی خپل اختیار واک د ځان د مال د مسلمانانو د امیر په اختیار کې ورکړي چې زما مال و نفس ستا په اختیار کې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم په مقابل کې دا چې د بیعت بأن لهم الجنه. نو د مسلمانانو د امیر سره بیعت هغه پر دې چې زما د نفس او د مال اختیار سره د قدرمن امیر المؤمنین او د دفاع په دنیا کې دا وعده ده چې د خدای پاک دین به قایمېږي، چې من ملاتړ کوي او د رب جل جلاله د خاصه وعده د جنت ده. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اجر عظیم چې دی هغه جنت کې رب جل جلاله په دې بیعت د تعهد په مقابل کې ملک سره کوي. اوس په ملک سره د افغانستان د اسلامي امارت رئیس علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه مهمه توصیې او هدایات لري. موږ به ان شاء الله هغه په ښه غور او اطمینان باندې اورو. الله تعالی جل جلاله توفیق د عمل را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله.